نن سبا سیبا چې خو ته پته کې دا الک د اسم نه دی او د کار نه دی خو لږ څټوکې مټوکې یې وي او پوډر موډر مږي او داسې آزاد طبیعت او آزاد خیاله دی نو جنکۍ ورسره نکاح کوي او که یو هلک نیکي دینداری او ګیرې وي او د قرآن حافظ یې او د سره نکاح کوم دی شیخ پوړي سره دا شوي دا شوي دا ته حقیقت ویم یو جنۍ یو هلک له وغوښتله نوم درته نالم یو جنۍ یو هلک له وغوښتله او هغه جنۍ څه وې مور ورته وی ډېر نیک دی حافظ قرآن او حافظ قرآن او ښایسته ښکلې نوجوان او ښکلې ګیره او د ښه خاندان جنۍ ته یې وی ډېره ښه رشته راغله دا به شیخ پوړي سره نکاح وای خدایا ګیرې ته یې څونه ظالم سپک وکتل څومره سپک یې وکتل بل ځای واده شو خاوند یې اوس مړ شوی دی زامن یې ته وشو هغه لوپران دي هغه ښځه نن په پردي کورونو کې خدمتونه کوي پردي لوښي اینځي پردی جامې وینځي او پردي ځایونه جارو کوي او هغه خپل بچي ورپسې راپاسي او ډبوي او هغې شیخ پوړي ده چې د قرآن حافظ و خدای عالمه ښځه ورکړنې په کور کې د قرآن شریف درس چلېږي زموږ ښځې هم داسې غواړي او هلکان څه غواړي هلکانو ته چې وایي چې دا ډېره دینداره ده او دا عالمه ده او دا پردهداره ده نه یاره زه ورپسې څه مونځ خو نه کوم امامتۍ له خو یې نه راولمه چې ما له بیا امامتي راکوي ما له داسې ښځه وګوره چې یو پرس یو طرف ته اچولي او بل یې بل ته اچولي او هغه د اوږدو څوکو کیړی اچولي چې په لاره ځي چې ټقار یې د تورنګزو د یو سر نه بل ځای اورېدلی کېږي آزاد طبیعته ښځه او آزاد خیاله ښځه عجب فیشن دی خفه کېږی ما بس دا ته پیغمبر د احکاماتو نه خلاف خبرې روانې نو سبا څه جوړ شي سبا بیا جګړې جوړې شي سبا دا